په تیر دور کې چې مونږه د ننګرهار د ولسونو دپاره کوم خدمت کړی دی هغه مونږ د ځان دپاره د خوشحالۍ سبب بولو. محترم حاضرینو، د خوشحالۍ خبره ده چې نن موږ تاسې په ننګرهار کې په داسې وخت کې سره راټول او جمع یو چې د مختلفو انقلابونو نه وروسته چې د هر دور جهاد نه کوم ارمان موږ تاسې درلودل، الحمدلله هغه ارمان هم لاسته راغلی چې په ټول ملک کې د یو سوچه اسلامي نظام حاکمیت او سراسري امن دی. محترم حاضرینو، د افغانستان غیرتي ولس په دغه شل کلنه دوره کې چې د ناټو د امریکا په مقابل کې مقدس جهاد ترسره کړی او له هغې نه مخکې په د نږدې دور کې د اتحاد جماهیر شوروي او د هغوی د لاسپوڅو په مقابل کې 14 کلن جهاد ترسره کړی. له هغې نه مخکې که د انګریزانو په مقابل کې زموږ تاسینوکونو مقدس جهاد ترسره کړی. د دغه ټولو جهادونو ارمانونه همدا وو چې دلته اشغال خاتمه پیدا کړي او له هغې نه وروسته په ټول افغانستان کې یو سوچه اسلامي نظام راشي. لنډ دورونه به رااخلو. که یو خواته په 14 کلن جهاد کې چې د اتحاد جماهیر شوروي په خلاف و، زموږ محترم مشران مجاهدین ورونه الله فک کامیاب کړل. د دوی د قربانۍ په نتیجه کې اتحاد جماهیر شوروي دې ته مجبور شو چې افغانستان پرېږدي او هلته هم الله پاک د مشکلاتو سره مخامخ کو، امپراتوري ختمه شوله. بل خواته په شل کلن دور کې بیا زموږ تاسې د اسلامي امارت د قومندې لاندې محترم طالبان مجاهدین او د طالبانو افغانان محترم ورونه الله پاک په دې موفق کړل چې د دوی د قربانۍ په نتیجه کې ناټو امریکا ذلیله الله پاک د دې خاور نه وباسي او د هغې نه وروسته الله پاک په ملک کې یو سوچه اسلامي نظام راولي. نو دا د موږ تاسې د ټولو دورونو د مجاهدینو دپاره د خوشحالۍ او د کامیابۍ د سعادت خبره ده. محترم حاضرینو، په مجلس کې لکه څنګه چې د شل کلن دور ځوانان مجاهدین حاضر دي، همداسې زموږ هغه مشران علماء کرام قومي مشران خل حاضر دي چې د روسانو په وخت کې قرباني ورکړي او هم په شل کلن دور کې د مجاهدینو حامیان دعاګو پاتې شوي دي. تاسې ټول حاضرین موږ په دې خبره پویول غواړو چې اسلامي امارت هیڅکله نه دا دعوه کړې نه دا پالیسي ده چې یوازې موږ شل کلن جهاد ته جهاد ووایو او مخکنی مجاهدینو ته خدا نخسته په بې احترامۍ باندې قایل واوسیږو. نه، موږ د دواړو دورو جهاد ته د اتحاد جماهیر شوروي په خلاف جهاد هم په خپل وخت کې فرض عین حق جهاد و. د هغه وخت شهداو ته موږ حق شهدا وایو، زخمیان حق زخمیان وو. په هغه وخت کې هجرت حق هجرت وو. په هغه وخت کې چې چا قرباني ورکړې د هغې ته موږ په احترام باندې قایل یو، هغه خپل مشران ورونه بولو. او په شل کلنه مبارزه کې چې چا جهاد کړی، دا جهاد هم لکه همغه جهاد چې د روسانو په وخت کې فرض عین جهاد و، په دغه شل کلن دور کې جهاد هم په مسلمانانو باندې فرض عین جهاد و، حق جهاد و. شهدای حق شهدا دي، زخمیان قابل احترام قابل قدر دي. دا چې په شل کلنه مبارزه کې چا په جهاد کې برخه نه وي اخیستلې، هغه د هغوی کار دی. خو موږ تاسو ټولو ولسونو ته دغه ډاډ اطمینان درکوو چې موږ شل کلنه مبارزه جهاد یوازې په علماو په طالبانو پورې منحصره نه بولو، بلکې د افغانستان ټول متدین غیرتي ولسونه په شل کلنه مبارزه کې د ځان سره شریک بولو.
هغه وجه دا ده که چیرته یو مجاهد ځوان طالب یا محصل بمونه په ځان پورې تړلي یا یې راکټ په اوږه کړی یا کلشینکوف یې په اوږه دی د دښمن په مقابل کې په اول صف کې خپل جهاد کړی دې کې شک نشته چې دا د جهاد په لومړي مقام کې قرار لري خو بل خواته دغه مجاهد چې د استشهادي عملیاتو دپاره د جلال آباد ښار هوایي میدان ته ځان رسول یا د دښمن په بل بیس باندې حمله کوله دغه مجاهد بیا چیرته شپه کړې ده دغه مجاهد بیا ډوډۍ چیرته خوړلې ده نو افغانانو دغه مجاهد ته په خپل کور کې شپه ورکړې ده افغانانو دته یو خلو ډوډۍ ورکړې ده افغانانو د په خپل موټر سایکل یا په موټر کې سپور کړی تر هدف یې رسولی دی او د افغانستان متدین غیرتي ولس د دغه قسم مجاهدینو د فتح د کامیابۍ دپاره دعاګانې کړي دي او د افغانستان غیرتي مسلمان ولس چې د اشغال کلک مخالف او د جهاد کلک حامیان دي د دغه قسم مجاهدینو په فتح په کامیابۍ باندې خوشحاله شوي دي نو موږ اسلامي امارت هغه مجاهدین چې د جهاد په لومړی کرښه کې قرار درلودل هغه هم د خپل کاروان حق مبارزین بولو چا چې دغه حق مبارزین ته په خپلو کورونو کې شپه ورکړې ده دا هم د موږ د اسلامي امارت د حق کاروان مرګلي بولو او چا که یو خوله ډوډۍ مجاهدینو ته ورکړې دا هم د موږ د اسلامي امارت د کاروان خلک دي چا که د اسلامي امارت د مجاهدینو د فتح د کامیابۍ دپاره دعاګانې کړې وي دا هم د موږ د اسلامي امارت د کاروان خلک دي او څوک چې زموږ په فتح په کامیابۍ باندې خوشحاله شوي وي هغه هم موږ د خپل اسلامي امارت د کاروان خلک بولو نو د افغانستان خلک د ما چې کوم قسمونه درته وښودل دا له دې نه بیرون نشي پاتې کېدلی ځکه د افغانستان خلک د تاریخ د اوږدو نه مسلمانان پاتې شوي دي په هیڅ صورت کې یو مسلمان افغان هغه اشغال نشي خوښولی په هیڅ صورت کې د اشغال په مقابل کې یو مسلمان افغان د جهاد مخالف نشي پاتې کېدلی نو له دې وجې نه موږ خپله شل کلنه مبارزه په خپله شل کلنه مبارزه کې د افغانستان د 34 ولایتونو ټول غیرتي قومونه ټول متدین مسلمان قومونه په دغه مبارزه کې د ځان سره شریک بولو اوس د افغانستان د ټول مسلمان ملت نه زمونږ غوښتنه دا ده که په شل کلنه مبارزه کې ته زمونږ د اسلامي امارت سره شریک یې ناټو او امریکا ته په ګډه شکست ورکړی نن هغه اسلامي نظام چې د شل کلنې مبارزې په نتیجه کې راغلی دغه نظام به هم زموږ ته شریک نظام وي د دغه نظام نه به هم په ګډه دفاع کوو که پرون هم اشغال په شریکه پای ته ورسول نن دغه نظام چې د مبارزې محصول دی د قربانۍ په نتیجه کې راغلی دا نظام به هم زموږ ته شریک وي د دغه نظام نه به هم په شریکه دفاع کوو دغه نظام به یوازې د اسلامي امارت د امیر المؤمنین د وزراو د ولایت د ولسوالانو دپاره نه هغې ته به ځان ته نه پرېښودلی کي بلکې ټول به د دغه نظام نه په ګډه مبارزه په ګډه به د دې نه دفاع کوو که یو خواته د نظام په مخالفینو باندې زموږ استخباراتو ته معلومات کېدلی شي که هغه په دې رابطه مسؤلیت لري چې د اسلامي نظام مخالفین توصیه کړي او که په توصیه نه کېدل د شریعت په چوکاټ کې مجازات کړی شي بل خواته زموږ علماء کرام قومي مشران ځوانان د دې نظام په وړاندې مسؤلیت لري چې د اسلامي امارت د اسلامي نظام مخالفینو ته نه په ښار نه په بنډو نه په قریو نه په کلو په هیڅ ځای کې هم چاته د ادنا حرکت اجازه هم ورنشي کړی ځکه د نظام په ډیرو قربانۍ راغلی دلته افغانانو ډیر تکلیفونه دي موږ نشو کولی چې ستا د 1,000 ډالرو دپاره خپل دا نظام د تا د ډالرو په خطر درته پرېږدو د افغانستان مسلمان غیرتي ولس
په هیڅ صورت کې چاته اجازه نه ورکوي چې هغه د دې نظام په خلاف باندې حرکت وکوي. که په ښاریا کې زموږ د ګذر وکیلان د نورو مختلفو اتحادیو مشران چاته اجازه نه ورکوي، موږ بیا په ولسوالیو په قریو کې الحمدلله خپل علماء کرام قومي مشران مالکان لرو، هغه به هیڅ کله د نظام په خلاف چاته اجازه ورنکي. په غرو په ځنګلونو کې زموږ تاسې قومونه ولسونه اوسېږي، کوچیان اوسېږي، هغه زموږ کوچي به هم د اسلامي امارت د نظام په خلاف په هیڅ صورت کې چاته اجازه ورنکي. نو موږ په ټوله دنیا او هغه افغانان چې د نظام په خلاف باندې د پردیو د اثرات لاندې راغلي په ټولو باندې دا غږ کوو چې د افغانستان اسلامي امارت او ټول مسلمان متدین ولسونه نه پردیو ته اجازه ورکوي چې د افغانستان حریم مات کړي، د اسلامي نظام په خلاف باندې حرکت وکوي، بیدار او متوجه اوسېږي، د افغانانو تاریخ د په نظر کې وساتي. او هغه افغانان چې د اسلامي امارت د عفو نه استفاده نه کوي، موږ په تیرو جرمونو باندې څوک نه نسو. چا چې جهاد کړی د جهاد حامیان پاتې شوي دي، اسلامي امارت نظام خو هسې د هغوی خپل کور دی. خو که چا د تیر جمهوریت په وختو کې خپل مسؤلیتونه یې دلته کړي، وظیفې اجرا کړي دي، اسلامي امارت هغوی ته په مکمله معنا عفو کړې ده، موږ چاته پیغور د هغه وظیفې نه ورکوو. هغه هم د دې خاورې خل دي، د دې خاورې بچیان دي، زموږ ملت دی. موږ به له عفو نه وروسته په هغوی باندې ترحم شفقت کوو، خپل خلک یې بولو، د ځان نه جدا خلک موږ نشو بللی. دا اوس په کابل کې زما سره په قصر سپیدار کې چې کار کوي، یوازې داسې نه دي چې د اسلامي امارت مجاهدین کار راسره کوي. د ډاکټر عبدالله د وخت چې تاسو ته معلومات شته چې دا د هغوی د وخت دفتر و، دغه وخت کسان دي چې هلته یې کار کول، اوس فلحال د موږ سره کار کوي. په طعامخانه کې د موږ مجاهدین او د سابق وخت مامورین چې اوس د موږ سره کار کوي، په یو دسترخوان په یو کوټه کې یو برابر خوراک کوي، په خوراکو کې هم تفاوت نشته دی. معاشات داسې نه دي چې یو سړی مجاهد د تنخواه پورته ده چې د سابق ادارې مامور د تنخواه کمه ده. معاشاتو تفاوت د رتبو په حساب دی. تاسو د ننګرهار خال د دې حکومتي کارو سره ښه بلد دی چې یو چا رتبه پورته ده، هغه که طالب مجاهد دی او که مخکنی مامور دی، خو چې موږ سره په اداره کې کار کوي، د خپل امتیازات یې د رتبو په حساب باندې دي. خلکو ته پیغام ورکوو چې په تیر جهاد کې جهاد خو یې نه ده کړی، خو لیکن د اسلامي امارت د عفو نه بیا هم استفاده نه کوي، خاموش آرامه زندگی نه کوي. چې البته دا قسم خل د ګوتې په شمېر 10 20 یا 30 کسان په ټول افغانستان کې راټولېږي، ټول افغانان داسې کارونه نه کوي. زه په دې فکر کې یم چې که یو چا د تیر جمهوریت په دور کې ماموریت درلودلم، زما فکر دا نه دی چې دی به د جهاد د مخالف او د اشغال به طرفدار و. صحیح د وظیفه به اجرا کړې وي، د هغې سره موږ موافقه نه لرو. خو زه په هغه سړي باندې هم دا ګمان لرم چې په هیڅ صورت کې هغه د اشغال طرفدار نه و، د اشغال مخالف و. ځکه هغه که وظیفه یې هلته اجرا کولم خو مسلمان و، افغان و. غیرتي مسلمان افغان د اشغال هیڅ کله طرفداري نشي کولی. هغه سړي که هلته وظیفه اجرا کړې هم ده، خو زما پرې حسن ژوند دا دی چې دی د 20 کلن حقه جهاد طرفدار او حمیم و. نو اسلامي امارت د افغانستان ټولو هغو خلکو ته چې په مخکنۍ ادارو کې کار کړی دی، عفو یې ورته کړې ده. له عفو نه وروسته زموږ ولایتي اداره ټول ولسوالان صاحبان، امنیه قمندان، استخباراتو کارکوونکي دي، ټول په دې پوه وي چې زمونږ د ټولو ولسونو سره په راشه درشه کې د دروازې په خلاصون کې یو برابر وضعیت وکړي. که چېرته عارضه د مجاهد وي هغه د هم واخلي، او که څوک دلته د مخکنۍ اداره کې پاتې شوی دی خو چون اوس موږ د ملت برخه ده، عفو ورته شوې ده، د هغه عارضه به هم اخلي. نو تاسې موږ له ځان نه جدا نه بولو او موږ خپل ځانونه ستاسو نه جدا کوو، تاسې به د موږ نه جدا کوئ. د افغانستان د یو قوم د یو قشر کور نه دی، کېدلی نشي ده. او نو افغانستان نو دا کله کېدلی شي چې موږ به یو قشر رانسو، یو به پریدو،
یو قوم برنس یو بپریدو او په حال دا چې په تاریخ کې به ټولو د دین دپاره قرباني ورکړې وي. منګه یو څو شپې مخکې د 13 ولایتو د افغانستان د عرب قوم سره په کابل کې په سپیدار ماڼۍ کې ملاقات وو. بیا د عرب قوم خلکو ویل چې مونږه نیکونو دلته دین اسلام راوړی، دې کې شک نشته دی چې صحابه کرامو په توسط باندې دلته د اسلام مقدس دین راغلی، صحابه ته هم احترام لرو، عرب قوم چې د هغوی نسل د دې ته هم موږ په احترام قایل یو. خو ما ورته ویل چې ګورئ عرب قوم که چېرته ستاسو د نیکونو په توسط باندې دین افغانستان ته راغلی، خو په دې خبره تاسو پوه شئ چې د افغانستان نور قومونو بیا دغه دین ساتلی هم دی ساتلی، تاسو را رسولی دی ستاسو پلارونو نیکونو، خو د افغانستان نور قومونه چې په اسلام مشرف شوي بیا د دغه دین دپاره ته نن طریقه پر قرباني ورکړې ده. او تاسې علما کرام قومي مشران په دې خبره پوه یئ چې افغانستان ته د اسلام مقدس دین د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دریم خلیفه د مسلمانانو دغه د خلافت په دور کې راغلی، د حضرت عبدالرحمن ابن سموره رضی الله عنه په قیادت کې کابل فتح شوی دی.